چې په مانځه کې یو رکعت راګیر کړ دته د جمع ثواب ملاو شو. څه شو؟ یو مسله دلته دا هم یاده کړئ تکبیر الله ثواب کله انسان ته ملاویږي. تکبیر الله څه ته وایي؟ نو هغې کې هم د محدثینو اختلاف دی. یو قول پکې دا دی چې تکبیر الله دې ته وایي چې د امام الله اکبر سره ته الله اکبر برابر کی. الله اکبر چې هغه ختموي چې ته الله اکبر کړی، بس د الله اکبر درانه مخکې چې تا نیت تړلی وسره او هغې سره د الله اکبر کړي. دویم قول په دې کې دا دی چې امام تر څو قرت نه شروع کړي دا سبحانک اللهم وایي اللهم باعد بیني و بین خطایا چې کومه دعا هم وایي بس دا تکبیر الله کې ته شامل شوي. دریم قول دا دی چې تر څو پورې امام سورة فاتحه نه ختمه کړي، سورة فاتحه کې تا راګیر کې امام تا تکبیر الله راګیر کا. او یو قول پکې دا هم دی چې دا لومبی ټول رکعت تکبیر الله دی، لومبی ټول رکعت بعد د رکوع نه مخکې چې امام سره شامل شوي تا تکبیر الله راګیر کا. که رکوع کې دې ګیر که امام رکعت خو دې راګیر کا لیکن تکبیر الله